السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، اوس په هغه شیان یا کارونه درته بیان کوم چې د هغو په واسطه پر یو چا غسل لازم او فرض کیږي. څلور شیان د غسل فرضونکي دي. اول، د هغه منیو راوتل چې خوند او غورځېدل ورسره وي. دوهم، د نر تناسلي عضو په مقابل عضو ننوتل. دریم، د حیض د مودې تیرېدل او د وینې درېدل. څلورم، د نفاس د وینې درېدل. اوله مسئله، که یو څوک د خوب څخه راویښ شو، پر لباس یا بدن یې منی ولیدل، غسل پر لازم دی. دا فرق نه لري چې د احتلام خوب یې په یاد دی یا نه دی. ورونو، یوه د یادونې وړ خبره، هغه اوبه چې د نر یا ښځې د تناسلي عضو څخه راوځي بې له بولو پر درې قسمه دي. اول، مزي. دوهم، ودي. دریم، مني. مزي هغه اوبه دي چې د ښځې سره د شوخي او د سپازیو په وخت کې راوځي او طرفین د جماعو په فکر کې کیږي. د دغو اوبو د راوتلو په واسطه غسل نه لازمیږي، البته اودس په ماتیږي. او ودي بیا هغه اوبه دي چې پس له بولو څخه خړې ګاټه اوبه د اعصابو د سستۍ او کمزوري په خاطر د انسان څخه راوځي، چې د دغو اوبو حکم هم داسې دی لکه د مزیو، یعنی غسل نه لازموي او داس په ماتیږي. منی بیا هغه اوبه دي چې د جماع په وخت کې یا د شهوتي نظر او شهوت په وخت کې په خوند او غورځېدلو سره د انسان څخه راوځي، چې د دغه اوبو یا منیو راوتل غسل لازموي او فرضوي. اوله مسئله، حیض عبارت د هغه وینې څخه دی چې ښځه یې هره میاشت ویني. حیض یعنی میاشتنی عادت، چې د حیض کمه موده 3 شوه روزه ده او ډیره موده 10 شوه روزه ده. تر 3 ورځو کم او تر 10 ورځو زیات ته حیض نه ویل کیږي. دوهمه مسئله، یعنی هغه بیا مریضي دي. دوهمه مسئله، نفاس هغه وینه ده چې د اولاد تر پیدا کېدو وروسته یې ښځه ویني. د نفاس لږ او کمه موده اندازه نه لري او نه ده معلومه، شاید 1 یا 2 ساعته وي، شاید ډیره سي. ښځه چې هر وخت د نفاس د وینې څخه پاکه سي باید غسل وکړي، خپل منځ او نور عبادتونه وکړي، که څه هم 1 ساعت تر ولادت وروسته وي. خو د نفاس لو او اوږده موده 40 ورځې ده. نفاس تر 40 ورځې نه اضافه کیږي. که تر هغه وروسته وینه موجوده وه، ښځه به خپل منځ او اودس کوي. دریمه مسئله، که د یوې کوچنۍ انجلۍ سره جماع وسي، پر هغه انجلۍ غسل نه لازمیږي، خو پر سړي غسل فرض دی. که یو چا خوب لیدي چې جماع کوي او یا یې په خوب کې جماع وکړه او وروسته چې راویښ شو د منیو هیڅ اثر یې ونه لیدي، غسل نه دی پر لازم. او که پر کالو یا بدن منی ولیدل، نو غسل پر لازم دی. که هیڅ خوب نه ولیدلی خو پس له راویښېدو یې پر کالو یا بدن منی ولیدل، هم غسل پر لازم دی. پنځمه مسئله، که د یوې ښځې څخه پس له غسل کولو هغه د میړه منی راتوی سي، بل غسل نه دی پر لازم. شپږمه مسئله، که د یو چا څخه د مرض یا بل علت په واسطه بې له خوند او غورځېدلو منی راووځي، غسل نه پر لازمیږي، مګر هو او داس یې مات سو. اومه مسئله، که میړه او ښځه په یوه ځای کې سره بیده وه او پس له راویښېدو د یوه پر کالو منی ولیدل سوه، احتیاطاً باید دواړه غسل وکړي، ځکه دا نه ده معلومه چې منی د کم یو دي. اتمه مسئله، که یو کافر مسلمان سو، د هغه د پاره غسل کول مستحب او ښه کار دی، په دې شرط چې د اسلام تر قبلولو د مخه به غسل نوی پر لازم سوی، ورنه بیا نو غسل پر فرض او لازم دی. نهمه مسئله، هر هغه څوک چې غسل پر لازم وي، که وغواړي چې تر غسل کولو د مخه یو شی وخوري یا وچشي، نو ښه خبره دا ده چې لاس او خوله پرېمینځي، او که نه پرېولل هم کومه ګناه نه لري. لسمه مسئله، هر هغه څوک چې غسل پر لازم وي، هغه لره د قرآن مجید ویل او د قرآن مجید مسح کول او مسجد ته داخلېدل حرام دي، خو کلمه ویل، درود ویل او د الله عزوجل ذکر کول ورته روا دي. 11مه مسئله، د تفسیر او فقه کتابونه بې له غسل او اوداسه مسح کول مکروه دي.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.